دوستان عزیز بازم خوش آمدید در بخش برنامه که جوانان فعال خود در کنار خود داریم راجع به مشکلات جوانان، راجع به اینکه در پانتون ها چه وضعیت است و شیوه درسی چگونه هست. بر ما خود گفتن یکی از مسئولین خود با خود داریم که جوان فعال است و در بخش انجینری برق محصل هستند. فتیح خان کاکر با ما هستند. سلام بر شما، صبحتان بخیر و خیلی خوش آمدید. علیکم السلام، مننه. سلامونه نیک هیلې تاسو ته او ستاسو سره د ټولو کارکوونکو لیدونکو اورېدونکو ته الله دې وکړي چې ټول روغ جوړ او د ښه صحت جامې په تن وي. ډېره زیاته مننه. تاسو د برق انجینرۍ په برخه کې محصل یاست. څوم کال دی؟ دریم کال. دریم کال دی. د امکاناتو راته ووایاست، یعنې په اوس وخت کې افغانستان کې دغه برخه هم ډېر پرمختللې ده. اوس که موږ وګورو د اوبو آبي برق نه بغیر موږ سولري برقونه هم برقي سیستم هم لرو. په پوهنځي کې څومره امکانات دي تاسو ته چې هلته هغه لابراتواري سیستم یا هم نور برخې؟ مننه. واقعا انجینري د برق پوهنځی د الکترونیک سیستم یا چې د ډپارټمنټ یا الکتریک ده اوس په نړۍ پرمختللي ټکنالوژي همدغه پوهنځي دي. نو موږ ته عموما په کابل کې چې کوم محصلین زموږ د درسي سیستم یار چې کوم ده یعنې په نړیواله سطحه چې کوم تدریس کېږي موږ هم هغه کوو. کتابونه هم ټول همغه د نړیوال پوهنتونونو څخه راغلي استادان تدریس همغه کوو. خو بدبختانه چې تر اوسه پورې موږ په ټول افغانستان کې یو داسې یو معیاري لابراتوار نه لرو چې د هغه نه موږ وکولی سو استفاده وکړو. اما درس وایو که مرکزي پوهنتون ده او که پولیتخنیک ده چې پولیتخنیک ګوره د انجینرۍ ډپارټمنټونه لري او مرکزي پوهنتون او که خصوصي هم دغسې دي. یو لابراتوار ته موږ محصلینو ته اوسه لاسرسی نه لرو او په دې برخه کې دولت هیڅ داسې یو اقدام نه دی کړی تر اوسه پورې. وایو خو په عملا کې همغسې موږ لیدلي شی نشته. آقای کاکر، از وقتی که شما در بخش انجینری آمدید چه تغییرات را میبینید در برقها و واقعا همه برقهایی که در افغانستان هست رضایت بخش است یا خیر؟ خوشبختانه نسبت که د تیرو 20 کاله یا 30 کاله چې وګورو یو خو د 18 کاله کې موږ افغانستان الحمدلله زیات سیمو برق ته لاسرسی پیدا کړی. د زیاتو ولایتونو شمېر نسبت کوچني بندونه هم جوړ سوي دي. د برقي سیستمونو کې د سولر نه هم استفاده کیږي. زیات مشکلات د خلکو رفع کړي دي. هغه خلکو چې پخوا په لرو پرتو سیمو کې چې هغوی که برق ته لاسرسی نه لري د سولر نه کولی سي چې استفاده وکړي او خپل مشکلات ورته حل کړي. د 18 کلونو کې نسبت ښه والی راغلی دی خو اما په هغه اندازه هم نه دی. موږ چې دا چې موږ اوبه ډېرې لرو هغه ټولې خارج ته ځي هغوی استفاده ته کوي، خپله استفاده نه سو ځینې کولی. نو دغلته هم د دولت یو څه مشکلات دي خو غټ مشکل یې ناامني ده او چې لاسرسی ورته صحیح نه دی سوی. او نسبت که د 18 کاله مخکې وګورو د اوسني کې زموږ ځوانان چې کوم دي موږ داسې فعاله استادان لرو چې هغوی په د خارج کوم تدریس کړی ده عملي کارونه ورکشاپونو کې وګورو. 18 کاله مخکې موږ یو داسې وړوکی ماشین که هم خرابېدو موږ نسو کولی چې یو داسې یو معیاري یو تخنیکي استاذ ولرو چې هغه ماشین موږ ته یعنې تخنیکي عوارض یې راطرفه کړي. خوشبختانه اوس په د 18 کاله پر دې خوا داسې استادان لرو چې هر قسم ماشینان چې د خارج نه راواردېږي که هغه د فابریکاتو وي که هغه د نور الکترونیکي وي د استادان شته دي چې هغه مشکلات خپله حل کړي. یعنې نسبت د تخنیک برخه د خلکو شوق هم ورسره زیات ده او ډېر داسې معیاري استادان لرو، معیاري ورکشاپونه جوړ سوي دي. اکثریت اوس هم په دغه باندې ځینې شرکتونو سره چې د برق د صادرات کوي دوی راځي واردات راځي هیواد ته هغوی هم په دغه کوشش کې دي چې غواړي داسې یو فابریکې جوړې کړي چې دغه کوم وسایل چې د هغه ځای نه راځي چې دلته یې تولید زمینه هم برابره کړي. څه وخت مخکې ځینې داسې څه ماشینانو کوم چا را سره بحث وکړه ما ته ویله چې ما تقریبا یو 4 کاله په اندازه مې عملي کار هم کړی د په ورکشاپونو کې. ما ته ویله چې زه داسې ماشینان غواړم چې راوړم چې دغه ځینې واټر پمپونه چې 3 انچه دي چې اوبه راوباسي. کابل یو غرنی ولایت ته خپله نسبت زیات استعمال لري د زراعت په برخه کې او وکولی سو دغه چې موږ د چین نه راوړو تولید یې دلته وکړو ماشینان یې راوړو. خو هغوی ما ورته ویل دا صحیح خبره ده، موږ هم زه در سره همکاره یم تر حده پورې چې کولی سو موږ وس وي. ویله چې دوی یو ټکي ته اشاره کوي چې دغه د هېواد دغه روان کوم بحران چې دغه د جنګ دغه ته زړه نه ښه کوي. واقعیت هم چې تر څو یو
اعتماد نه لري واقعا نن یو ورځ یو وضعیت ته بله ورځ بل د یعنې موږ ډونران لرو چې د برق په برخه کې د انجینرۍ په برخه کې په همدې برخه کې چې تاسو زده کړه کوئ سرمایه ګذاري وکړي خو دا چې امنیتي ستونزې دي په همدې خاطر باندې دوی زړه نه ښه کوي چې دغه په دغه حالاتو کې دوی سرمایه ګذاري وکړي دغه برخې ته نور هم پرمختګ ورکړي علت یې ټوله هم دغه ده دوی هم دغه ته زړه نه ښه کوي که هغسې سته دي چې دوی لیواله دي غواړي چې هغه سامان آلات چې د چین نه دوی راواردوي که هغه د هندیا نه راوړي یا که هغه د ایران نه راځي په ډېر جګ قیمت تمامیږي که چېرې ماشینان راوړي نو دوی ته په نیمه ګټه دلته پاتې کېږي او کولی شي چې په یو فابریکه کې په سلهاوو تخنیکي انجینران وي که هغه نور کارګر ورسره کولی شي چې مصروفه شي دا هم هېواد ته یو ډېر غټ کار دی خو بدبختانه چې د دا وضعیت ته زړه نه ښه کوي واقعا یو شی بل هم کاکړ صاحب راته یاد وکړه چې خپل په همدې پوهنځي کې تاسو زده کړې کوئ په پوهنځي کې مو که راته ووایاست چې عموما څومره داسې کسان ګورئ څومره داسې هغه استعدادونه ګورئ که چېرته امکانات ورته برابر شي لابراتوار وشي دوی په نړیواله سطحه باندې کار وکړي او همداراز که چېرته دوی ته امکانات برابر شي نو دوی به د افغانستان په دې برقي سیستم کې ډېر تغیرات راولي بېشکه د شک نه پرته خبره ده یو مثال زه ووایم چې کندوز کې زما یو استاد و چې له هغه سره ما ورکشاپ کې عملا کار کوو د هغه یو استاد یو زوی مې و چې عمر یې تقریبا 15 کلنۍ کې دی وتوانېدی چې یو تیاره جوړه کړي وړه داسې تیاره جوړه کړي چې هغه د ریموټ کنټرول له طریقې په ریموټ یې کنټرولوله 50-60 متره پورې پرواز وکړي او بېرته د ریموټ نه کنټرول کې کېنوي خو د دې وضعیت ته په کتلو سره کورنۍ نه مو اجازه ورنه کړله چې دی نور مخې ته لاړ سي او یو هم دته هغه کوم وسایل چې ضرورت دي کوم سامان چې ضرورت و هغه ته هم لاسرسی نه درلودو نو ده به تل دا ویله که چېرې ما ته زه سامان وغواړم ورته نو هر قسم شی چې وغواړي هغه کولی شم جوړ کړم خو دولت په دې برخه کې دغسې ځوانان چې پیدا کېږي داسې یو دغه ورکشاپ نه لري چې هغه راوړي سپورټ کړي کوم وسایل چې هغه ورته ضرورت لري هغه وسایل ورته راوړي او نور هم که څه د ټرینینګ ته اړتیا لري ورته ورکړي خو دې برخه کې دولت ته هېڅ اقدام نه دی کړی واقعا په همدې هیله باندې چې دغه برخې ته هم پاملرنه وشي او تلاش وشي چې یعنې موږ هڅه وکړو چې خپل د برقي سیستم که موږ فکر وکړو موږ د افغانستان نه ډېری اوبه ایران او همداراز داسې نورو برخو ته ځي خو داسې نور هېوادونه دي چې استفاده ورځنې کوي که چېرته د کاکړ صاحب خبره امنیت وسیږي نو زه یقیني یم چې دغه اوبو نه که موږ خپله استفاده وکړو موږ به پاکستان ایران یا هم نورو هېوادونو ته برق ورکوو انرژي به ورکوو ورته نو په همدې هیله باندې آقای کاکر در پانتون که شما هستین آیا اونجا برتان عملی هم کار میشه لابراتوار رو دارین یا به جای شما فرستاده میشین تا عملی هم کار یاد بگیرین لابراتوار خو عموما ټول افغانستان کې موږ نه لرو که هغه خصوصي پوهنتون دي که شخصي دي لابراتوار ته لاسرسی نه لرو اما پراکتیکي دوره کې د 4م سم کې اخره کې ځینې محصلین ناسته وي داسې ځینې سټیشنونو ته سب سټیشنونو ته او ځینې بندونه ته یاسته وي خو هم هغه دومره هغه عملي ساحه ته چې دا محصلین زی هغه دونه کافي ورته نه استعمالیږي او دې عمل په ساحه کې ورته دونه مفید نه تمامیږي او باید داسې دوامداره لاړ شي همغه ساحو ته او تر څو دغه وکولی شي یک وقفه کوتاه میگیریم دوستای عزیز فکر کنم چې غږ کې څه لږ دغه دی تغییر دی صحیح شو او غږ مو صحیح شو نه پوهېږم چې غږ کې څه پرازیت و او صحیح شو کاکړ صاحب عموما پر دې باندې استادان باندې وغږېږي استادان مو څومره مسلکي دي په همدې پوهنځي کې تاسو درس وایاست یعنې او همداراز په عمل کې نور پوهنتونونه به هم تاسو لیدلي کتلي به مې استادان څومره مسلکي دي چې تاسو ته هغه مسلکي ډول باندې درس درکوي استادان هم د خپل ډپارټمنټ استادان دي خو اما عملا ساحه کې دومره خپل معلومات نه لري خو عموما چې د چپتر له لحاظ نه ورته وګوري همغه تدریس چې کوم په نړیواله سطحه کېږي همغه تدریس کوو د کتاب له مخې نه خو په عملا کې داسې خاص محصلینو ته زمینه نه ده مساعده کله چې لابراتوار وي هغه تدریس چې موږ په کتابونو کې کوو چې کومه موضوع وایو باید عملا په لابراتوار کې هغه ولیدل شي که محصل په دا شک ولري چې یعنې دا یو جریان که د برق دغه رقم دی دا چې په لابراتوار کې وویني نو هغه کوم تشویش چې د ده دی که دی معلومات 50% حاصل کړي لابراتوار کې چې عملا وویني بیا د هغه معلومات 90 یا 100% ته جګېږي
لابراتوار ته چې لاسرسی ونه لري د خپلو شاګردانو ترمنځ هم داسې هماهنګي وجود لري چې دوی په خپلو منځونو کې داسې سره کښېني پر ځینې موضوعاتو باندې بحث وکړي ځینې موضوعاتو باندې خبرې وکړي یا هم داسې لاړ شي خود به خوده بندونو ته لاړ شي د هغوی د نږدې نه لیدنه وکړي او هغه حالات وګوري یعنی دوی هم داسې فکر لري چې سره کښېني او دغه موضوعات سره شریک کړي لومړی هر څوک چې یو انتخاب کوي د پوهنځي هغه د خپل د خوښې پوهنځی انتخاب کوي نو بیا غواړي چې په خپل پوهنځی ډېر په شوق سره ووایي شخصا زه خپله غواړم چې د پوهنځي مې ډېر په شوق سره ووایم چې د برق د ډپارټمنټ مطابق مې چې څه رقم معلومات وي هغه لاسته راوړم که هغه په عملا کوي که هغه په شفتر کوي نو په شوق وایي محصلین ډېر لیواله دي چې غواړي د خپل ډپارټمنټ ښه داسې ووایي او هغې کې چې هر رقم معلومات وي غواړي چې عملي لاسرسی ولري خپل منځ کې محوري سیستم کوي ځینې که وایرنګونه وي او که ځینې سټیشنونو سب سټیشنونو کې چې معلومات راخلي له یو بل سره شریک کوي او د هغوی که تخنیکي عوارضونه دي هغه هم له یو بل نه پوښتنې کوي له استادانو سره شریک کوي چې تر څو په آینده کې چې بیا دوی عملا کار ته ځي له هغه مشکل سره مخ نه وي واقعا او همداراز په دغه هم راته یاد وکړئ چې د دې ترڅنګ چې یو څوک په پوهنځي کې درس وایي څومره ورته مهمه ده چې دی باید عملا کار وکړي په یو ځای کې یو شرکت کې یو بله برخه کې د برق ډپارټمنټ د تدریس نه تقریبا تر 80% عملا کار غواړي نو عملا کار ته تدریس کې معلومات اخلي که یو ماشین د په هغه کې ورته معلومات ورکړل سي ټول پروژجات د هغه ماشین اما چې عملا ته لاړ سي داسې محصلین شته دي چې هغوی فارغه سوي دي هغه ماشین یې مخته پروت دی خو په اړه معلومات نه لري چې دا هغه دی که بل دی نو بهتره ده چې په عملا کې که هر محصل د دولت نه خوا نه وي باید خپله کوشش وکړي ځینې ورکشاپونو ته لاړ سي یو ورځ دوه ورځې هلته یو عملي کار وکړي یا یو هفته یا میاشت عملي کار وکړي یا بندونه ته لاړ سي چې کومې پوښتنې له ځان سره لري هغه جواب باید لاسته راوړي عملا کې باید هر یو تخنیکی انجینر چې کوم وي که محصلین دي باید معلومات دوی خپل ځان ته پیدا کړي دکتر آقای کاکر شما که محصل هستین آیا روی از این فکر کردین که کدام سیستم نو را ایجاد بکنین تا بتانین تمام افغانستان از برق خود یعنی اونا استفاده بکنن و ما از کسی دیگه کمک نخواهیم در این باره کدام فکر استادا یا شاگردا دارن تا به حال یا خیر هغسې فکرونه خو هر څوک کوي هر محصل لري خو وسایلو ته چې ضرورت دي هغه ته لاسرسی نه لرو وسایل هم کم دي نسي کولی چې کله یو شی جوړوي چې وسایل نه وي نه کېږي خو کوشش د دې اوس محصلین دا دي چې د خارج نه کوم راواردېږي دا سولري سیستم کې ډېر تغیرات راولي غواړي چې داسې سولري سیستم عیار کړي چې هغوی د کورونو د برق مشکلات باید په دې نه هټ کړي یا چې هغه ډي سي برق تولیدوي غواړي چې هغه ایسي ته تبدیله کړي اوس ماشینونه هم راغلي دي کولی سي چې یو 5 طبقه شپږ طبقه که هغه 10 طبقه هم وي د فامیلي اوسېدلو لپاره د هغه ته سولري سیستم نصبوي عملا فعلا دغه کار موږ هم کوو چې دغه ټول کور که دولتي برق نه وي 24 ساعته کولی سي چې د همغه سولرو نه استفاده وکړي د زراعت په برخه کې تر 50 شپېته 150 سولرو پورې اوس فعلا ورته تخنیکي انجینران هملته په ساحه کې ورته نصبوي چې کولی سي هغه ژوندی برق تولیدوي د خلکو زراعتي مشکلات له همدغه سولر له سیستم نه حلوي غواړي چې نور هم تغیرات راولي چې دغه سیستم کې سهولت زیات سي او د خلکو مشکلات چې څومره زیات حل کړي په واقعا ډېره زیاته مننه کاکړ صاحب چې راغله زموږ بلنه په دې هیله یم چې دغه برخه کې نور هم امکانات د هغه کسانو لپاره چې په همدې برخه کې عملا زده کړې کوي زیات شي تر څو وکولی شو چې نور هم داسې پرمختللي کسان ولرو لکه د آینشتاین غوندې چې دوی په خپله برق جوړ کړي زه یقیني یم پر افغانانو باندې د افغانانو پر ذهن باندې باور لرم خو که چېرته امکانات ورته برابر شي زه یقیني یم چې دوی به ښه لاسته راوړنې ولري ډېرې مننه چې راغلئ خوشحاله اوسئ د تاسو هم مننه اوس هم یو ویډیو همکارانو چمتو کړې ده دغه وګورئ بیا هم راسره ملتیا وکړئ موږ له تاسو سره یو ضرر مهم فست فودها غذاهای آماده یا فست فودها غذاهایی هستند که خیلی آسان و سریع تهیه می شوند خوشمزه هستند طرفداران بسیاری دارند و در مقابل بسیاری مضر هستند بسیاری اگر از منزل دور باشند و گرسنه و بلافاصله به سراغ این غذاها می روند اما متاسفانه به علت اینکه ذائقه بسیاری به این غذاها عادت کرده است
و آن را لذیذتر از غذاهای سنتی می دانند، حتی در منزل نیز به سراغ آنها می روند. 7 ضرر مهم فست فودها عبارتند از چاقی. اولین مشکل ناشی از مصرف غذاهای حاضری است. اکثر این غذاها برای سلامت انسان مضر است. او را چاق می کند و شانس ابتلا به دیابت و حمله قلبی را به شدت افزایش می دهد. به گفته متخصصان انجمن گیاهخواران امریکا، مصرف فست فود بیش از 1 بار در هفته سبب ایجاد چاقی، به خصوص چاقی های مغزی در نواحی شکم و پهلوها می شود. بر اساس تحقیقات این انجمن، بیش از 80% مصرف کنندگان دائمی فست فود افراد چاق تلقی می شوند، به طوری که به شکل هماهنگ چاق نیستند و بیشترین تجمع چربی در ناحیه شکم، پهلوها، رانها و باسن آنها است. در حین حال چربی دور کبدشان را فرا گرفته و خیلی دیر احساس سیری می کند. افزایش چربی های مضر بیشتر غذاهای حاضر سرخ شده هستند و معمولا هم برای سرخ کردن این غذاها از روغنهای نباتی جامد استفاده می کنند. خوردن نوشابه یکی دیگری از مشکلات این غذاهای حاضری است. نوشابه های گازدار در کنار تمام این غذاها عرضه و خورده می شود. اسید موجود در نوشابه های گازدار موجب فرسایش مینای دندان شده و همچنین قند بالای این محصولات پوسیدگی دندانها را تسریع می کند. به علاوه نوشابه های فاقد ارزش غذایی بوده و به خاطر میزان قند بالایشان دارای کالری زیادی هستند که موجب چاقی می شوند. کمبود ارزش غذایی یکی از مشکلاتی است که کودکان و نوجوانان را در سن رشد تهدید می کند. اگر کودک در سنین پایین از نظر مواد مغزی کمبود داشته باشند، حتما در دوران نوجوانی نیز دچار این مشکل خواهد بود. کودکان و نوجوانانی که زیاد از این غذاها استفاده می کند دچار کمبود کلسیم و ویتامین دی هستند. نمک فراوان و فشار خون بیشتر غذاهای حاضری در مینوی این رستوران ها از نظر نمک بسیار بالاتر از حد استاندارد و بهداشتی است. از طرف دیگر به این علت که ذائقه ایرانی ها شور بوده، احتمال استفاده از مصرف مواد شور هم در کنار فست فود ها وجود دارد که می تواند باعث بروز فشار خون در مصرف کنندگان شود. غذاهای سنتی علاوه بر این که بخش از فرهنگ ملت ماست، دارای مواد مغزی بسیار خوب و سالمی است. در سفره ایرانی غذاهای سالم از انواع سبزی، مواد لبنی و تخم مرغ تهیه می شود که از نظر ارزش تغذیه‌ای نیز بسیار مناسب هستند، اما گسترش فست فود نقش این غذاها را کم می کند. این مسئله موجب می شود عادتهای خوب تغذیه‌ای ما نابود شود. بیا ما بخورم. ما